د هغو خبرو حقیقت چې کور تباه کوي. نن سبا زمونږ په معاشره کې ډیر کورونه په خاموش ډول ورانیږي، نه یوه ورځ نه په یوه جګړه بلکې ورو ورو د خبرو د لارې. دا خبرې نه غږ لري نه یې خلک ویني، خو اثر ډیر خطرناک وي. ډیر ځله داسې کیږي چې یوه ښځه خپل خاوند ته په آرام आवाज په تنهایۍ کې په غوږ کې داسې خبرې کوي چې د خاوند زړه ورو ورو بدل شي. په شروع کې هغه خبرې داسې وي: ستا مور تا کنټرول کوي، ستا مور تا نه خوښوي، ستا خور زموږ عزت نه کوي، ستا خویندې زموږ کور ورانوي، ستا ورونه تا استعمالوي. خاوند په شروع کې باور نه کوي، خو چې دا خبرې هره ورځ تکرار شي نو شک پیدا شي، بیا غصه پیدا شي او بیا نفرت پیدا شي. همدلته نه پوهیږي چې کور د تباهۍ طرف ته روان شوی دی. زما وروره یوه خبره ښه په یاده وساته: هغه ښځه چې غواړي خاوند یوازې د هغې وي، اکثر وخت دا نه ګوري چې هغه خاوند د چا زوی هم دی، د چا رور هم دی. ښځه حق لري چې مینه وغواړي، وخت وغواړي، توجه وغواړي، خو دا حق نه لري چې د مور او زوی په منځ کې دیوال جوړ کړي. هغه مور چې 9 میاشتې ته په خېټه کې ساتلی، شپې یې ویښې تېرې کړي او خپل آرام یې قربان کړی، آیا هغه دشمنه کېدی شي؟ هغه خور چې ستا د کامیابۍ دعا یې کړي، آیا هغه ناڅاپه بده شوه؟ اصلي مسله دا ده چې موږ احساساتو ته د عقل نه زیات طاقت ورکوو او خاوند اصلي کمزوري دلته راځي. اصلي سړی هغه نه دی چې هر خبره بې سوچه ومني، اصلي سړی هغه دی چې د انصاف ترازو په لاس کې ولري. که ښځه څه شکایت کوي نو واوره یې، خو دا هم واوره چې ستا مور څه وایي، ستا خور څه احساس کوي، ځکه چې یو طرف فیصله تل ظلم وي. ډیر سړي د ښځو د خبرو د وجې د خپلې مور سره بدکلامي کوي، غږ پورته کوي او حتی بې ادبۍ ته رسیږي. خو یاده ولره د مور اوښکې خاموش لعنت وي. هغه سړی چې د ښځې د خوشحالۍ دپاره د مور زړه مات کي هیڅکله په ژوند کې سکون نه مومي. او که ته د خپلې خور سره رشته پرېږدې نو ته یوازې خور نه پرېږدې، ته خپل راتلونکی ژوند خرابوي، ځکه چې سبا ستا اولاد به دا زده کړي چې رشتې په اسانۍ پرې کیږي. او که د رونو سره جګړه کوي نو باور وکړه په سخت وخت کې به یوازې پاتې کیږي. ښځه دشمنه نه ده، خو هره ښځه هم فرشته نه ده. مور فرښته ده، خو هره مور هم انسان دی. نو حل څه دی؟ حل جګړه نه ده، حل چغې نه دي، حل نفرت نه دی، حل حکمت دی. هوښیار خاوند هغه دی چې ښځې ته عزت ورکوي خو د مور عزت هم ساتي. هوښیار خاوند هغه دی چې ښځې ته وخت ورکوي خو د کور رشتې هم نه پرېږدي. هوښیار خاوند هغه دی چې ښځې ته دا احساس ورکوي چې ته زما ژوند یې، او مور ته دا احساس ورکوي چې ته زما جنت یې. که نن ته دا توازن زده کړې نو کور به دې جنت شي، خو که نن ته دا توازن د لاسه ورکړې نو همدا کور تا د سکون قبرستان جوړ شي. راځئ چې نن یو عهد وکړو، نه به بدې خبرې په سترګو پټو منو، نه به د چا په ضد زهر په زړه کې ساتو. راځئ چې دا زده کړو چې رشتې په جګړو نه بلکې په صبر، احترام او عقل سره جوړیږي. آخري قوي پیغام: ښځه د ژوند ملګری دی، مور د جنت دروازه ده، او عقلمند هغه سړی دی چې دواړه وساتي.